د ننګرهار مرستیال والي د حوزوي روغتون د خدماتو ارزونه وکړه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د عامې روغتیا رئیس الحاج مولوي امین الله شریف او یو شمېر نور مسؤلینو د حوزوي تخصصي روغتون له بېلابېلو برخو لیدنه وکړه. په جلال آباد کې 30 کارتنه بې کیفیته شربتونه راټول کړای شول. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د څارنې او پلټنې تخنیکي ټیم د جلال آباد ښار په 4مه ناحیه کې د ویل کوالټي درملو د تولید خصوصي فابریکې څخه 30 کارتنه بې کیفیته بروفین شربتونه راټول کړل. ننګرهار کې د جال او تزویر مخنیوي په ترڅ کې 10 میلیون افغانۍ بیرته خزانې ته وسپارل شوې. د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د مرستو فرمې ارزولي چې له مخې زرګونه غیر مستحق کسان د مساعدت له لیسته ایستل شوي دي. د دې ریاست د رئیس قاري محمد صابر ځواک په وینا تر اوسه 2650 غیر مستحق کورنۍ او 2225 معلولین پیژندل شوي چې اصولو سره سم د مرستو حق نه لري. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې په 1403 کال کې په دغه ولایت کې د غیر دولتي مؤسسو له لوري 230 بېلابېلې پراختیایي پروژې پلي شوي دي. او د کندوز ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ په سید زینو اغا سیمه کې د اوبو رسولو د یوې شبکې په جوړېدو سره 400 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. دا شبکه د ډاکار موسسې په مالي ملاتړ د $140,000 په لګښت جوړه شوې ده.